بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي کوم عمل دی چې د هغه په وجه باندې ښځه پر یو خاوند باندې ابدا حرامیږي او بیا نه ورته روا کېږي یا د بل میړه سره په نکاح کولو روا کېږي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې اصلا کله یو څوک د یوې ښځې سره نکاح وتړي، نو دغه نکاح چې له منځه ځي دا کله داسې وي چې بیرته دا ښځه د ده په نکاح کې داخلیږي او کله بیا نسي داخلېدلی. که چیرې یو سړی و ښځې ته د طلاق لفظ ووایي چې ته طلاق یې، دا رجعي طلاق دی، په مطلق رجوع باندې بیرته دا ښځه د ده په نکاح کې داخلېدلی سي. که باین طلاق وي تجدید د نکاح غواړي، که دوهم وارې ورته ووایي هم کېدلی سي، او که دریم وارې ورته وویل نو بیا دا طلاق ثلاثه وګرځېدی. کله چې طلاق ثلاثه وګرځېږي نو بیا دته دا ښځه نه روا کېږي تر څو چې دا ښځه عده تېره نه کړي، بیا د بل میړه سره نکاح ونه کړي، هغه یې په خپله خوښه طلاق نه کړي او هغه عده تېره نه کړي، بیا دته روا کېدلی سي. یعنې دا که چیرې یو سړی و خپلې ښځې ته ووایي چې ته طلاق یې په طلاق ثلاثه سره، نو دا ښځه بیا دته ابدا نه روا کېږي تر څو چې د بل میړه سره نکاح ونه کړي، هغه یې طلاق نه کړي. او یا دا چې یو ځای ورته ونه وایي، نن یې طلاق ورته ووایه، بیا یې څو عمر بعد بله ورځ بیا طلاق ورته ووایي، دریم وارې چې طلاق ورته ووایه ثلاثه وګرځېدی. په ټول ژوند دی د دا دوه طلاقو حق لري، پر دریم ثلاثه ګرځېږي. المبسوط لسرخسي جلد 5 صفحه 15. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.